چې څه کوي هغه به ریبي. سلامونه او احترامات قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه ډېره خوندوره او له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ اول در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. یو مسکین سړی به د خپلې غوا غوړي په یو دکاندار خرڅول. مېرمنې به یې غوړي یا کوچ 1 کیلو تیارول او میړه به یې په دکاندار خرڅول او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره روانه وه. یوه ورځ دکاندار د غوړیو په وزن یو څه شکمن شو. کله چې غوړي وتلل نو هغه 900 ګرامه و. دکاندار فقیر ته ډېر په غوسه شو. بله ورځ چې مسکین سړي غوړي راوړل نو دکاندار له غوسې نه ورته سور او شین کېده او ورته یې وویل هېڅکله به ستا غوړي وانخلم، ته ټګ او دوکهباز یې، ما ته دې د 1 کیلو په بیه 900 ګرامه غوړي راکول. مسکین خوارکی ډېر خفه او ذلیله شو. سر یې ښکته کړ او ورته یې وویل ګرانه موږ تله نه لرو، له تا څخه مې چې 1 کیلو بوره یعنې چیني وړې وه نو د هغې بورې یعنې چینی په لوښي به مې غوړي پیمانه کول او تا ته به مې راوړل. نو دوستانو دا متل صحیح وایي چې مه کوه په چا چې وبشي په تا. هیله ده چې له دې کیسې څخه به مو زده کړه کړې وي او ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.